سلامونه نیکی هیلې ټولو راغلو ګډونوالو ته، قدرمن قریشي صاحب ته، حاجي صاحب ته، کاموال صاحب، ټولو راغلو برخوالو ته ډېر د ویاړ او خوښۍ ډک ځای ده چې نن یو ځل بیا د هېواد د ادبي بهیر په لمن کې د یوې شاندار او پرتمینې غونډې شاهدان یو. د مسافرۍ په دیار کې د خپل یو داسې هېوادوال د کتاب مخکتنه کوو چې د مسافرۍ په دیار کې د خپل وطنه لرې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو له نیکه بخته چې هېواد د ادبي بهیر د داسې پرتمینې غونډې شاهد ده او دا ویاړ لري چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه د ادیبانو فرهنګیانو د تخلیقاتو ستاینه او کتنه کوي، له هېواده بهر هم د خپلو هېوادوالو په چوپاړ کې ده. راځم د قدرمن رؤفي صاحب رالیږلي لیک ته چې د هېواد د ادبي بهیر ګډونوالو، بهیروالو او د ادب مینوالو ته یې رالیږلې ده. د مینې او مننې څو کرښې. بسم الله الرحمن الرحیم. د هېواد ادبي بهیر درنو بهیروالو، لیکوالو، شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو ته تر هر څه د مخه د مسافرۍ له لرې دیاره تاسو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، اخلاص، مینه او درناوی وړاندې کوم. که څه هم زما او ستاسو ترمنځ په واټنونو اوږدې لارې پرتې دي، خو د ادب، فکر او ملګرتیا هغه معنوي اړیکې لا هم ژوندۍ دي چې نه یې فاصله کمزورې کولی شي او نه یې پردیسي مړاوې کولی شي. ستاسو هره ادبي ناسته، هره فرهنګي هڅه او هره لاسته راوړنه د پردیسۍ په دې خاموشه او زړه تنګې فضا کې زما د زړه تر کومې را رسیږي. هیله لرم چې د مینې، پوهې او ادب دغه روښانه کاروان تل همداسې روان، بریالی او سرلوړی واوسي. درنو ادبي ملګرو او عزیزانو، تاسو پوهیږئ کله چې د یوې ځمکې یعنی هېواد وګړی یا انسان له خپل وطنه لرې وي، د مسافرۍ په رڼاګانو کې ساه اخیستل هم ورته د هغو تیارو مشال لري چې په سترګو نه لیدل کیږي، خو د ده ژوند یې لوټلی وي. هو، زه او زما غوندې بل هر قلم په لاس او پر هېواد مین افغان وګړی همدا احساس لري لکه زه چې نن ستاسو د سپین کاغذ پر مخ د قلم په تورو کرښو لیکم او له تاسو په میلیونونو واټن لرې د رڼاګانو په دې وطن کې هم د پردیتوب او بېګانګۍ د درد احساس کوم. زړه مې ستاسو ناستې ادبي غونډې، مشاعرو او لیدلو ته داسې تپیږي لکه یو جل وهلی تږی چې د یو غړپ اوبو پسې په یوه سوځنده صحرا کې د امید سترګې غړوي. همداسې د خپل هېواد هوا، اوبه، طبیعت، د خاورې مشکین بوی، د خپلو خلکو پیژانده غږونه، د ادبي ناستو تود احساس او د فرهنګي خوځښتونو رنګیني ورته لا هم زیات ارزښت پیدا کوي. زه هم چې نن له خپل هېواد څخه لرې په جرمني کې د مسافرۍ شپې او ورځې تېروم، د هېواد ادبي بهیر د 308 اونیزې غونډې خبر مې د زړه پر تارونو داسې اغېز وکړ لکه د پردیسۍ په تیارو کې چې د وطن د یوې رڼې کړکۍ څرک راښکاره شي. خو تاسو دا هم درک کړئ کله چې انسان د خپل ژوند د اوږده سفر په یوې تمځای کې ودرېږي او د کلونو فکر، احساس، مطالعې، تجربو او دردونکو خاطرو پایله د کتاب په بڼه د خپلو خلکو مخه تږدي، نو د خوښۍ ترڅنګ د مسؤلیت یو دروند احساس هم ورسره مل وي. زه هم نن په داسې حال کې چې له خپل وطن، خپلو دوستانو، خپلو ادبي ملګرو او د هېواد ادبي بهیر له ګرمو فرهنګي مجلسونو څخه لرې د مسافرۍ په دیار کې د ژوند ستړې ساه تازه کوم. د زړه له کومې د مننې او خوښۍ احساس مې ویاړي چې زما د کتاب یعنی د وینو تڼاکې مخکتنه د هېواد ادبي بهیر په 308 اونیزه غونډه کې ترسره کیږي. که څه هم زما او ستاسو ترمنځ د فاصلو پراخ واټنونه پراته دي او نن ستاسو په منځ کې په فزیکي توګه شتون نه لرم، خو باور وکړئ چې روحاً له تاسو سره یم، ستاسو ترڅنګ ناست یم، ستاسو خبرې اورم، ستاسو مینه احساسوم او د دې فرهنګي غونډې هره شیبه له خپل زړه سره ژوندۍ ساتم.
مسافري د انسان له ژوند څخه ډیر څه اخلي، خو د خپلو خلکو مینه، د خپلو دوستانو اخلاص او د ادب د کورنۍ تود احساس هیڅ کله نشي ترې اخیستلی. نن چې د هېواد ادبي بهیر درانه ملګري، استادان، شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او د کتاب مینوال د وینو تڼاکې شعري ټولګې د مخکتنې لپاره راټول شوي، زه دا هر څه د خپل ژوند له هغو ویاړمنو شیبو څخه ګڼم چې تل به یې له خپل ځان سره ژوندی ساتم. دا زما د یو کتاب مخکتنه نه ده، بلکې د هغو احساساتو، فکرونو، خاطرو او تجربو مخکتنه ده چې د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې زما د قلم له لارې د کاغذ پر مخ راټوکېدلي دي. له هر څه وړاندې د لوی او مهربان خدای جل جلاله شکر ادا کوم چې د لیکلو توفیق راکړی، د فکر کولو فرصت راکوي او د قلم له لارې د خپلو احساساتو د بیانولو توان مې پیاوړی کوي. که د وینو تڼاکې په پاڼو کې کومه ادبي او شاعرانه رڼا ښکاري، هغه د الهي فضل نتیجه وګڼئ، او که نیمګړتیا پکې وي نو هغه زما د انساني کمزورۍ او محدودیت پایله ده. زه د هېواد ادبي بهیر له بنسټګر سردار شاه احسانمن، د بهیر د مشر شاه وزیر وزیري، د کمیټو د غړو، ټولو مسؤلینو، مشرانو، بهیروالو او مینوالو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې زما کتاب ته یې د خپلې 308 ونیزې غونډې په لمنه کې د مخکتنې ځای ورکړی. هېواد ادبي بهیر یوازې یو ادبي جریان نه دی، بلکې د ادب، فکر، شعور او فرهنګي ویښتیا یو لوی علمي مکتب دی. دا هغه بهیر دی چې د لسګونو او سلګونو ځوانانو لاس یې نیولی، د قلم خاوندان یې روزلي او د ادب په ډګر کې یې د هغوی د ودې لپاره زمینه برابره کړې ده. زه چې هر وخت د هېواد ادبي بهیر غونډو ته ګورم، د ادب یو ژوندي کاروان انځور پکې وینم، داسې کاروان چې د ستونزو، محدودیتونو او ناخوالو سربیره د کتاب، مطالعې او فکري مشعل روښانه ساتي. نن چې زما کتاب هم د همدې کاروان په یوه غونډه کې معرفي کیږي، دا د ویاړ او خوښۍ ځای ګڼم. په ځانګړې توګه د هغو درنو استادانو او لیکوالانو منندوی یم چې د کتاب په اړه یې مقالې لیکلي، خپل علمي او ادبي نظرونه وړاندې کوي، د کتاب بیلابیل اړخونه یې څیړلي او د خپلو تجربو او مطالعاتو پر بنسټ یې ارزوي. دا ډول لیکنې او ارزونې د هر لیکوال لپاره تر ټولو ستره معنوي پانګه ده. د استادانو خبرې یوازې ستاینه نه وي، بلکې لارښوونې وي، تجربې وي او د راتلونکي ادبي سفر لپاره رڼا ګڼل کیږي. همدارنګه د هغو نقدونو او ارزونو هرکلی کوم چې د کتاب په اړه وړاندې کیږي. زه باور لرم چې نقد د ادب ښکلا ده، هغه اثر چې نقد نشي نیمګړی پاتې کیږي، او هغه لیکوال چې نقد ته غوږ نه نیسي، خپلې تېروتنې په پام کې نه ساتي او د اصلاح هڅه یې نه کوي، نو د پرمختګ له ډېرو فرصتونو بې برخې کیږي. له همدې امله د هر هغه استاد، لیکوال او د پال له نظره مننه کوم چې د کتاب په اړه خپل صادقانه او علمي لیدلوری شریکوي. د هغو شاعرانو، لیکوالانو، فرهنګي فعالانو او ادبپالو مینه هم ستایم چې نن په دې غونډه کې ګډون لري. ستاسو حضور یوازې د یو کتاب د مخکتنې په غونډه کې نه دی، بلکې د کتاب، مطالعې، فکر او فرهنګ ملاتړ دی. هر هغه څوک چې د کتاب تر څنګ درېږي، په حقیقت کې د پوهې، شعور او روښانتیا تر څنګ درېږي. د وینو تڼاکې زما لپاره یو کتاب نه دی، بلکې دا د ژوند د بیلابیلو شیبو، دردونو، هیلو، اندېښنو، ارمانونو او فکري تجربو یوه ټولګه ده. د دې کتاب په پاڼو کې د انسان، ټولنې، وخت او احساساتو هغه ناویلي انځورونه د الفاظو او تورو په بڼه ځای پر ځای شوي چې زما د خپل ژوند په اوږدو کې احساس کړي. اوس دا کتاب د لوستونکو امانت دی او هغوی به پرې خپله پریکړه کوي. زه په دې شیبه کې د خپلو ټولو دوستانو، ملګرو، استادانو او ادبپالو مینه په ځانګړي ډول احساسوم. که زه هم د مسافرۍ له امله ستاسو په منځ کې نه یم، خو هیله لرم چې ډېر ژر بیرته خپلې خاورې ته،
خپل وطن او خپلو فرهنګي ملګرو ته راستون شم. یو ځل بیا د هېواد د ادبي بهیر په غونډو کې ستاسو تر څنګ کښېنم، ستاسو خبرې واورم، استادانو سره د زړه خواله وکړم، د ملګرو شعرونه واورم او د ادب د دې ښکلي کاروان یو فعاله برخه واوسم. زما لپاره به له ستر ویاړ څخه ډکه شیبه همدا وي چې یو ځل بیا د هېواد ادبي بهیر په تالار کې د خپلو دوستانو تر څنګ د ادب، کتاب او فکر په مجلسونو کې ګډون وکړم، ځکه د ادب رښتینی خوند په همدې راټولېدنو، همدې فکري ناستو او همدې فرهنګي اړیکو کې نغښتی وي. په پای کې یو ځل بیا د هېواد ادبي بهیر له ټولو مسؤلینو، د غونډې له تنظیمونکو، د مقالو او نقدونو له وړاندې کوونکو، استادانو، د شعر او ادب له مینوالو، د کتاب له لوستونکو او ټولو هغو دوستانو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د وینو تڼاکې د مخکتنې په دې فرهنګي او ادبي غونډه کې ګډون کړی او زما د قلم دا کوچنۍ هڅه په خپلې مینې او حضور نازوي. ستاسو مینه، اخلاص او تشویق ما ته د لا ډیر کار، ډیر زیار، مطالعې او لا غوره لیکنې ځواک راکوي. په ډیر درنښت او نیکو هیلو، مطیع الله روفي، جرمني د کولن ښار. ډیره مننه.